راځو بسم الله الرحمن الرحیم درس ته زه راځم ورته ګوره اکسل راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. په دې درس کې ورته ګوره کسیس فکر وو موږ ټکسټو کالم فلش فیل دی رمو ډوپلیکیټ دا ټول مو وایي. اوس راځم ورته ګوره لیکلي دی وایي ډیټا ولیډیشن ته راځم. ډیټا ولیډیشن چې دی عمومي یو شرط دی. ډیټا ولیډیشن ورته ګوره که چیرې ته پر دې یوې خانې ولاړې پر دې یوې خانې شرط لګوي که یې دونه اندازه انتخاب کړې دونه اندازه باندې شرط لګوي که د یو کالم انتخاب کړو پر یو کالم شرط لګوي که د یوه رو انتخاب کړي پر یو باندې شرط لګول کېږي. نو زه راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه که کنټرول ونیسي ای ووایي ټوله صفحه انتخاب کړي په ټولو صفحې باندې کېږي شرط لګول کېږي. شرط څه معنا لري؟ زه راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې ډیټا ولیډیشن ته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې سیسو دا به درته راسي. اوس دلته لیکلي دي الاو او دلته لیکلي اني ویډیو دلته به راسي کلیک پر وکړې دلته به لیکلي دي هول نمبر پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې اوس دلته بټوین لیکلی دي یو یې لیکلي مینیمم او بل یې لیکلي میکسیمم. مینیمم چې دی کمترین ته ویل کېږي میکسیمم چې دی غټترین ته ویل کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته یو ولیکمه او راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه ورته لیکم چې سل. اوس دا چې مثال دی ورته ګوره بټوین معنا په مابینځ کې د یوه او د سلو په مابینځ کې د لیکنه ولیکل سي اضافه او کم نه لیکل کېږي. بار زه راځم ورته ګوره اوکې که چې اوکې لیکئ سیسو دا لیکنه راغله. اوس دلته که زه راسم ورته ګوره وینې نن نوي ولیکمه دلته ورته ګوره لیکنه لیکل کېږي که شپږ شپېته ولیکمه لیکنه لیکل کېږي او که چیرې زه راسم یو سلو یو ولیکمه لیکنه نه لیکل کېږي ورته ګوره وینې نه لیکل کېږي. دلته په دې ټوله صفحې کې تر دغه چې د اضافه نه لیکل کېږي تر سلو او تر یوه کم معنا صفر نه لیکل کېږي. عموما ورته ګوره دا ټول چې کېږي دا دی دا یو شرط موږ ولګوو چې عمومي دا شرط چې کېږي د دې لپاره استفاده کېږي او درته راسي. او که زه ورته راسم ورته ګوره وینې کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې اوس دلته لیکلي ورته ګوره وینې بټوین که راشي دلته کلیک وکړې دلته بیا لیکلي وای ناټ بټوین. ناټ بټوین به داسې کار کوي چې دغه مابینځ کې نه لیکل کېږي. صحیح شو؟ اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره اوکې کوم یې چې اوکې لیکي اوس که دلته لیکنه کوي مثلا زه که راسم ورته ګوره مخکې نه نوي کېدل اوس بیا نه لیکل کېږي او مخکې یو سل لس نه لیکل کېدل یو سل یو نه لیکل کېدل اوس ورته ګوره یو سل یو چې کېږي لیکل کېږي. دې ته ناټ بټوین وایي. ناټ بټوین معنا د یو سل څخه د یوه دغه په مابینځ کې د یوه د سلو په مابینځ کې نه لیکل کېږي اضافه او کم چې سي ودې لیکل سي. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړې سیسو راځم ورته ګوره دلته لیکلي ایکول ټو او دلته بیا لیکلي ناټ ایکول ټو. ایکول ټو معنا برابر. که زه راسم دلته کلیک ور وکړم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې سل سل یې چې ولیکل باره یې اوکې کړه چې اوکې لیکل خالص ورته ګوره سل لیکل کېږي اضافه او کم نه لیکل کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې سل دا دې ولیکل سوله او که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې یو ولیکمه یو نه لیکل کېږي. په دې خاطر چې برابر حساب لیکل کېږي چې کوم یو چې تا انتخاب کړی دی هغه لیکل کېږي اضافه او کم کېږي نه لیکل کېږي. نو دا چې کار و دا د ایکول ټو کار دی. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره وینې کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې ډیټا ولیډیشن ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته که راسي ورته ګوره کلیک پر وکړې دلته بیا لیکلي وای ناټ ایکول ټو. ناټ ایکول ټو بیا داسې کار کوي چې کوم عدد د اصل عدد ما دلته لیکلي دي سو د اصل عدد نه لیکل کېږي عموما ټول نه کېږي لیکل کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته اوکې کړم نو زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې سل لیکم سل نه لیکل کېږي نور نو یو سل یو لیکي سل یو لیکل کېږي. راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه نه نوي لیکم نه نوي لیکل کېږي اضافه او کم چې ارتون طریقې کوي چې ویلي کې هغه به درته راسي. صحیح شو؟ دا چې کار و دا ناټ ایکول ټو کار و. او د هغه څخه وروسته زموږ سره یو لیکلي ګریټر دین بل یې لیکلي لیس دین دلته یې لیکلي ګریټر دین اور ایکول ټو او دلته یې لیکلي لیس دین اور ایکول ټو. ګریټر دین چې دی اضافه معنا لري معنا اضافه. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس دلته ما سل لیکلي دي تر دې سل دي اضافه ولیکل سي کم دې نه لیکل کېږي خو خپله دا د سل عدد چې شته یې نشته. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ خپله ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه د سل عدد نشته وینې نشته مګر یو سل یو هغه بیا لیکل کېږي مشکل نه لري سو تر سل چې کېږي اضافه لیکل کېږي. صحیح شو؟ او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ دا کار کوي. نو اوس دا ګریټر دی داسې کار کوي چې که سل دې اضافه ولیکل سي خو خپله د سل عدد نه لیکل کېږي. نو که تو غواړې چې هر خو دې د سل عدد هم ولیکل سي نو دلته بیا لیکلي وای ګریټر دین اور ایکول ټو پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ اوکې کړئ چې اوکې لیکئ. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې زه د سل عدد لیکم سو عمومي د سل عدد ولیکل سو نه نوي لیکې نه نوي بیا نه لیکل کېږي اضافه چې هر څومره طریقې کوي چې ویلي کې هغه به درته چې سي درته راباسي. صحیح شو؟ دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته که راسم کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ سیسو دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استعمالیږي. ګریټر دین دی بل لیکلي ګریټر دین اور ایکول ټو. ګریټر دین معنا اضافه ګریټر دین اور ایکول ټو اضافه دې مو لیکل سي برابري دې مو لیکل سي. او د هغه څخه وروسته یو لیکل دي لیس دین او بل لیکل دي لیس دین اور ایکول ټو. لیس دین معنا کم تر سل دې کم ولیکل سي چې هر څو اندازه ته عدد ورکړي هغونه اندازه صحیح شو تر عدد کم ولیکل سي خو دې هغه عدد نه لیکل کېږي.
او دلته به لیکل دي لیس دین اور ایکوال ټو هغه د دې ولیکل کېږي تر هغه کې کم هم ولیکل شي سو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي. اوس که څوک وایي چې دا څه معنا لري سو د دې فایده څه ده؟ د دې فایده ګوره داسې ده. زه که وغواړم چې یاره زه د یو ارګان دی ماشین حواله کومه، زه راځم ورته ګورم مینې وایم دلته څه شی دی، نیم دی، فادر نیم دی، سالري ده مثلا دا ټول په دې ځای کې ورته لیکم چې شي مثلا سالري معاش دی. وینې بار راځم ورته ګوره دغه کلیک کوم، دا ټول انتخابوم چې انتخاب دې کې سو راځم پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړم دلته راځم ورته ګورم وینې هول نمبر ته پر دې باندې کلیک کوم، دلته راځم ایکوال ټو ته، دلته اوس ورته وایم بیا را 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ دغه نه فرمایش سیسو نه اضافه دي نه کم دي، بس ټیک ټاک 2000 افغانۍ سیسو باري وکیک چې وکیل کې اوس په دغه کالم کې د داسې څخه منځ تر پای پورې 2000 لیکل کېږي، اضافه هم لیکل کېږي، کم هم لیکل کېږي، نه یو روپۍ اضافه لیکل کېږي او نه یو روپۍ کم لیکل کېږي. که چیرې په غلطۍ کې ستاسو یو لک شل زره ولیکل شوی یا کم 1200 ولیکل شوی دی نه لیکي، په دې خاطر چې هلته تا ټارګټ ورته ایښی دی چې سوري ولیکل شي 1200 دې ولیکل شي سیسو نو عموما ورته ګوره د دې لپاره استفادې شي. دا یو شرط دی شرط چې اسونه اندازه تا انتخاب کړي هغه د قدر ورته شرط درته لګول کېږي او د دې لپاره چې کېږي درته راځي سیسو نو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. او دغه څخه وروسته ورته ګوره هول نمبر دی، ډیسیمل دی، لیست دی، دا ټوله دغه دی ورته ګوره وینې به هغه پکښې ستا ورته ګوره دا دی بټوین دی سیسو که پر هول نمبر باندې کلیک وکړې همدغه ستا. خو دلته بیا ډیټ دی، ډیټ به یې داسې کار کوي چې تاریخ مثلا ته تاریخ ول ورکوې سیسو که تو غواړې چې دا تاریخ دی اضافه یا کمي عمومي دا تاریخ لپاره چې کېږي درته راځي. تاریخ څه معنا لري؟ زه وایم د زیږي سپتمبر شروع دی د 1403 د اولي میاشتې د اول تاریخ څخه چې شروع شي. مثال درکوم 12 سپتمبر روان دی 1403 د اولي تر 15 روان دی. که چیرې یو څوک رالی پر 14 باندې همدلته ثبتېږي، که پر 15 رالی هم ثبتېږي، خو که چیرې یو نفر 14 تاریخ باندې رالی په دې ټول اکسل کې چې کېږي نه ثبتېږي ځکه چې هلته تا چې شي ورکړی دي ډېر کې ورکړی دي. بارکله چې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې برته ورته ګوره وینې دې څخه بټوین ته راځم پر دې باندې کلیک کوم، دا د سټارټ ډیټ دی او دا اینډ ډیټ دی. سټارټ شروع ته ویل کېږي، اینډ چې ته ویل کېږي ختم ته وایي. عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي. او ټایم چې دی د لیکنې دپاره دی ته وایي چې یاره سټارټ ټایم سیسو دا 2 بجو څخه وظیفه شروع کېږي تر 2 بجو پورې تر 2 بجو پورې بار تر 2 بجو چې ماسک واوړي په دې اکسل کې باندې عمومي لیکنه چې کېږي نه لیکل کېږي دا یو دغه ورکړی ټایم یې ورکړی سیسو. او دا بیا د ټیکس لپاره سیسو لیکنه راځي سیسو مینیمم میکسیمم د سیسو لیکنې دپاره چې کېږي عموما راځي. خو دا ټول ورته ګوره عموما یو رقم دی خو ماسک هلته تغیرات ورځي چې یو د یو شي لپاره استعمالېږي بل د بل شي لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو دا کار کوي. او دغه څخه وروسته زموږ سره یو لیکلي انپوټ میسج او بل لیکلي ایرر الاوټ. انپوټ میسج کې وایي یو میسج ولا ورکړه مثلا زه راځم ورته ګورم دې ځای څخه ورته لیکم چې مهرباني وکړئ، په دې ځای کې ورته لیکم چې تاسو تر یو کم عدد او تر سلو زیات عدد نشي لیکلی. څه یو میسج ولا ورکړي بارې وکې کوم چې وکې کې ورته ګوره وینې دا میسج ارڅکې راځي وینې څه چې ارڅکې ورته ګوره عمومي چې کې دا میسج راځي ځکه چې دا میسج ته چې کې ولا ورکړي کوي او درته راغلی. او برته کنټرول نیسم ای کنټرول انتخابوم سیسو بیرته راځم دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړم سیسو راځم دلته دا د انپوټ میسج کار دی. ایرر الاوټ به دې کار کوي که زه راسم دلته کلیک پر وکړم سیسو راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه دلته ورته لیکم چې مهرباني وکړئ ستاسو میسج غلط دی. اوس زموږ سره یو چې دی سټاپ دی چې دغه علامه ده، بل چې دی ورنینګ دی اختاریه ده دا علامه ده، بل چې دی انفارمیشن دی دا علامه ده. وایي کوم علامه ورکړه زه به راسم سټاپ دا علامه به وله ورکړم بارې وکړم چې وکې لیکئ. اوس که زه راسم ته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې یوسلي یو چې انټر لیکئ ورته ګوره وینې دلته لیکلي وایي مهرباني وکړئ ستاسو میسج چې دی غلط دی. او که زه راسم ته ګوره وینې په دې ځای کې ورته ګوره هر شی چې ورته لیکئ ورته ګوره هغه چې کېږي درته راځي او درته لیکل کېږي. او که زه راسم ته ګوره دا ټول انتخاب کړم راځم دلته کلیک ورکوم سیسو راځم پر دې باندې کلیک وکړم وارنینګ ته اوکې چې اوکې لیکئ سیسو راځم دلته ورته لیکم چې یوسلي یو انټر یې کړم ورته ګوره وینې دا علامه ده. خو دا زموږ سره مختلفه علامې دي کومه یوه چې ته ورکړې کولی چې وله ورکړې هغه به درته راسي سیسو
هر یو چې ته ورکوې کړه استعمالولی سي او درته راسي. نو دا چې ښکارو دا د ډیټا ولیډیشن کارو پر دې باندې ورته ګورو موږ چې کوو دا کار کوي. او که چیرې نه غواړې داسې ورته ګوره دا چک ځینې اخوا ته که دا به بند سي او پر دې باندې کلیک کوې دا چک ځینې اخوا ته که دا به بند سي پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې دا چک ځینې اخوا ته که یا دلته راسه ورته ګوره هول نمبر ته دا به بند سي بار یو کې چې اوکې لیکئ نو عموما ورته څه به شي سمه سي درته صحیح شو. نو دا دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته رابسي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دلته لیکلي وینې وایي سرکل انویلډ ډاټا او دلته لیکلي دي وینې کلیر انویلډ سرکل صحیح شو. دا داسې کار کوي. که زه چې راسم ورته ګورم مینې دونه اندازه انتخابوم زه راځم ورته ګورم پله دلته په دې ځای کې ورته لیکم چې 200 او دلته ورته لیکم چې 300 دلته ورته لیکم چې 500 او دلته ورته لیکم چې څو دي مثلا 900 دا مې ولیکم. بار زه راځم ورته ګوره دا ټول انتخاب کړم چې انتخاب یې کوي راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک پر وکړم سو دلته راځم ورته ګوره پر دې علامې باندې کلیک کوم دلته لیکلي وینې کرسر ولا ورکړم پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره وینئ په دې ځای کې نه دلته یې پله راسه دا انتخاب کړه پر ډیټا ولیډیشن باندې کلیک وکړه هول نمبر ته راسه په بیټوین کې دلته یو شکل ورکړه څه چې د یوه څخه ونیسي تر څو پورې تر سره پورې په دا مابینځ کې دلته چې شي استعمال دي سي اضافه او کم نه استعمالیږي. اوس که زه اوکې کړم اوس دلته خو ما ویلي چې د یوه څخه ونیسي تر څو پورې دي استعمال سي اضافه او کم نه استعمالیږي. نو خو په دې ځای کې ورته ګوره وینې 200 500 300 700 دغه شته. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته ولیکم چې 99 او دلته ورته لیکم چې څو دي مثلا 88 او دلته ورته لیکم چې څو دي مثلا 86 دا مې ولیکل. بېرته راځم ورته ګوره دا منطقه انتخاب ومداسي چې انتخاب دې کړه برکه راسي ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې هغه یې ښکاره کړي دي چې دغه غلط دی دغه غلط دی دغه دی دغه دی. مثلا هغه منطقه ښکاره کړي چې په دغه مثلا مشکل لري په دغه مشکل لري په دغه مشکل لري سیسو. نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې استفاده کېږي. اوس ورته ګوره وینې په دغه کې موږ دا مشکل لرو چې دغه مثلا ورته ګوره وینې اضافه دی دلته ما شرط ورته لیکلي اوسیسو چې دغه د سلو د یو د سلو مابینځ کې دې راسي خو دا 200 دي دا 500 دي دا 300 دي دا 900 سیسو دا. نو اوس که ته وغواړې چې بټې دې ختم سي راسه کلیک پر وکړه چې کله کلیک وکړې پر دې کلیر باندې کلیک وکړه پر دې چې ختم سي. نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي. دا چې کارو دا د ډیټا ولیډیشن کار وسیسو. ډیټا ولیډیشن چې د یو شرط دی موږ یو شرط لګوو سیسو شرط مو صاحب خوښ چې هر کوم ورته ګوره ته استعمالوي کولی چې استعمال کې هغه درته راځي سیسو دا کار کوي. نو نن د پاره دغه قدر بس ته پر راتلونکي داسې مشکل خدای کول بیا به مخ ته لاړ شو.